سلامونه، وخت مو په خیر. لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. کونړ ته د پوهنې، مخابراتو او عامې روغتیا وزیرانو او د کابینې یو شمېر نورو غړو د خپل سفر پر مهال دغه ولایت کې د یو ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. دا دوه پوړیزه ودانۍ چې نږدې 1500 زده کوونکو ته د سرپناه په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي، د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اړیکه کمیشنرۍ د 245,000 امریکایي ډالرو په مالي لګښت جوړیږي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلین وایي چې د یو شمېر غیر امارتي ادارو ترمنځ د نږدې 9 میلیونه ډالرو په ارزښت د همکارۍ هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د اوبو او انرژۍ وزارت مسؤلین وایي کاپیسا ولایت کې د 150,000 او 102 امریکایي ډالرو په ارزښت د 4 پراختیایي پروژو چارې پیل شوې. د متحده عربي اماراتو له لوري د دیالاز ماشینونه د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا او د هرات والی شیخ مولانا اسلام جار پښتون کې د هرات حوزوي روغتون ته وسپارل شو. د زابل ولایت د توري بند د اوبو او انرژۍ وزارت وزیر ملا عبداللطیف منصور، د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر ملا محمد یونس اخونزاده، د اسلامي امارت یو شمېر نورو چارواکو او ولایتي مسؤلینو پښتون کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت مسؤلین وایي چې خوست ولایت په قلندر ولسوالۍ کې د شاوخوا 40,000 امریکایي ډالرو په لګښت د اوبو رسولو د یوې شبکې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه.